دا یو ورو سوال کړی دی چې زه چې کله د کار په ځي کې یم او کله نه کله زه په سفر باندې وځم نو یو پیر داسې وشو چې زه په سفر باندې وم او د مانځه ټیم را باندې راغی او زما او د اوبو په منځ کې تقریبا 10 منټه لار وه 10 یا څه د پاسه 10 نو آیا داسې ټیم کې زه انتظار کولی شم که نه دغه ځي ته به داسې ټیم کې زه تیمم کولی شم که نه زه به ځم دغه اوبو له سوال باندې پوه شوې که نه یو کس دی ملګری وایي چې زه کار کې یم او کار کې کله نه کله په سفر وځم نو داسې م وشي چې اوبو ته یو 10 منټه لاري یا پاو ساعت لاري او د مانځه ټیم وي نو آیا دغه اوبو ته ځان رسول لازم دي که نه تیمم کولی شم الجواب دا مسافه چې کومه دا رور ذکر کوي دا په عرف کې نږدې حسابېږي دا څه لرې خو نه ده یعنې پاو ساعت 10 منټه مسافه دا په عرف کې نږدې ده ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د هغه کس دپاره د تیمم مسله ذکر کړې ده چې اوبه ونه مومي اوبه ونه مومي خاص څومره مسافه کې ونه مومي نو بعضو فقهاو ذکر کړي دي وایي دومره او دومره او دومره صحیح خبره دا ده صحیح خبره دا ده چې دا خبره عرف ته راجع ده عرف ته څنګه راجع ده یعنی چې عرف کې په هغه ټیم کې په هغه زمانه کې ورته خلک دې مسافې ته ډېر وایي نو که په دومره مسافه کې ورته اوبه نه میلاویږي نو بیا تیمم کولی شي خو چې په هغه زمانه کې ورته خلک او په هغه عرف کې ورته خلک نږدې وایي نو بیا خو دا لږه مسافه ده اوس زموږ په دور کې زموږ په دې زمانه کې 10 منټه زیات دي که لږ دي دا خو لږه مسافه ده د 10 منټو مسافه یا د پاو ساعت مسافه دا خو ډېره لږه ده داسې زیاته خو نه ده نو ډېر ورته موږ وایو چې ته تیمم کولی شي که نشي کولی نشي کولی ځکه چې دا مسافه دا په عرف کې نږدې ده بعیده نه ده نو د دې سره عذر نشتی دا په اوبو باندې اودس نه کولو عذر نشتی دی به لازم دغه اوبو له ورځي او په هغې باندې به چاره دام اودس کوي والله اعلم